السلام علیکم ورحمت الله تعالی وبرکاته. حمید و مسلم و بعد محترم ور پوښتنه کړې ده چې یاره څه کسان دي هغه په یو ځای کې کار کوي، یو ولسوالي ده هغلته کار کوي، نو بس دا ضلع وي که نه، نو هغې کې کار کوي، خو بیا دوی داسې شی دی چې تنخواه یې کمه ده او هلته یې د خوراک سهولت نشته. نو بیا دا داسې ملګري دي چې څه ملګري 3 ورځې کار کوي، بیا چوټي کوي، بیا 3 ملګري نور د هغې د دوی په ځای باندې هغه کار کوي، نو دوی ته بیا تنخواه جایز ده او که نه. جناب محترمه دغه ډیوټیانې نه دي، دا وظیفې دا که هر یو وظیفه ده دا اجیر خاص وي، دې ته اجرت الخاصه وي. اجرت اصل کې اجیر په 2 قسمه دی، اجیر مشترک بل اجیر خاص. اجیر خاص دی ته وایي چې د هغه ټیم معلوم وي، لکه میاشتې، کال، ورځې، او لکه وخت هم پکې معین او زمانه هم پکې معین وي. وخت دا دی لکه سحر نه تر 2 بجو پورې ډیوټي 4 پورې وي، او زمانه معین چې د ورځې دپاره یې، که د هفتې دپاره یې، که د کال دپاره یې، که د عمر دپاره یې. خو خلاصه د خبرې دا د دې ته اجیر خاص وایي. د اجیر خاص چې کمې ورځې دی په هغې کې حاضري ونه کړي، د هغې د ورځو تنخواه اخیستل دته جایز نه دي، ځکه چې ده پکې هغه حاضري نه ده کړې، او دې کې بیا ډېر عمل هم ضروري نه وي چې خامخا کوم عمل دې سړی وکړي. اگر چې هغه عمل یې کړی هم نه وي، خو چې حاضري یې کړې وي، بیا هم دا سړی مستحق د دې وي چې دی د تنخواه پرې واخلي. نو د دې وجې نه تاسو وایئ چې 3 ورځې دی کار نه کوي، نو 3 چې کار نه کوي د هغې 3 ورځې تنخواه اخیستل ته جایز نه دي. دا مسله حکیم الامه امداد الفتاوا کې لیکلې ده. حکیم الامه مولانا اشرف علي تانوي رحمه الله خپله فتاوا امداد الفتاوا کې لیکلې، 3 جلد 388 نمبر صفحه د کتاب الاجاره. د قرنګي دا مسله فتاوا حقانی لیکلې، 4 جلد 249 نمبر صفحه د کتاب الاجاره. جامع الفتاوا لیکلې، 4 جلد 246 نمبر صفحه د کتاب المعیشة، کسب اور معیشه، کسب اور پیشه او ملازمت وغیرہ. فتاوا محمودی لیکلې، 14 جلد 502 نمبر صفحه د باب الاجاره صحیحه. د قرنګي دا تبیین الحقائق لیکلې، باب الخلع کې جلد 5 د صفحه د 144 دی. والخاص الذي يستحق الاجره بتسليم نفسه في المده وان لم يعمل. دا قرنګي فتاوا هندی هم دا مسله لیکلې، فتاوا هندیه کتاب الاجاره د الباب الثالث جلد 4 د صفحه د 240 دی. وایي دا استاجر رجلا يوما ليعمل كذا نو فعليه ان يعمل ذلك اليوم الى تمام المده. دا وګوره د باندې لازمه ده چې دی به عمل کوي، دغه عمل به کوي الى تمام المده چې کوم ټیم ورسره دغه کړی، ولا يشتغل بشيء، په دې وخت کې به ځان په بل شي مشغوله کوي نه. نو د قرنګي دا مسله مجلة الاحکام هم لیکلې که نه، شرح مجلة الاحکام چې درر الحکام دی، نو شرح د مجلة الاحکام دا غي دی. الاجير الذي استاجر على ان يعمل بنفسه ليس له ان يستعمل غيره. وای د د لپاره چې د تاسو وایي چې د په ځای بیا بل سړی کار وکړي، دا ورته جایز نه دي. دا ګوره لیس له جایز نه دي د لپاره ان يستعمل غیره، چې د ځان په ځای بل سړي باندې هغه کار وکړي. نو د دې وجې نه دا اجیر خاص دی، د حاضري پکې ضروري ده. بغیر د نه که دی حاضري نه کوي، نو بیا تنخواه ورته جایزه نه ده. السلام علیکم ورحمت